دوستانو مینه احترامات او هرکلی خدا دې وکړي چې تاسې به ټول روغ جوړ یاست. ملګرو نن ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه موږ کولی شو د یو چا چینل سبسکرایب کړو. کله چې موږ به لینک ملګرو ته استوو بیا نو هغوی یو پوښتنه کوله چې دا چینل څنګه سبسکرایب کیږي، موږ څنګه وکولی شو چې د یوټیوب چینل سبسکرایب کړو. نو ملګرو طریقه یې اسانه ده، فقط یو ایمیل ته اړتیا شته چې موږ ایمیل ولرو. د هغې ایمیل په اساس باندې په یوټیوب کې ساین ان یا یوټیوب ته داخل سو نو موږ کولی شو چې بیا چینل سبسکرایب کړو. دوستانو که تاسو چیرې ایمیل لرئ خو ښه خبره ده، تاسو کولی شئ چې چینل سبسکرایب کړئ، په هغه ایمیل او پاسورډ باندې یوټیوب کې داخل شئ. که چیرې ایمیل نه لرئ نو زه تاسو ته اوس د ایمیل د جوړولو طریقه درښیم. ملګرو که چیرې ستاسو ټلیفونان انډرایډ سیسټم یې نو که د آی او ایس سیسټم یا انډرایډ سیسټم په دواړو کې دغه جمیل دلته چې دا ما راویستی دا په دواړو کې په اتومات ډول باندې انسټال شوی وي. نو که وغواړو چې جمیل جوړ کړو نو موږ دغه ځای ته راځو، پر دې باندې کلیک وهو. که څه هم دوستانو دا موږ کولی شو چې د ګوګل د لارې څخه هم جوړ کړو، خو زه دلته چې تاسو ته درښیم دا یې ښه طریقه ده. کله چې دلته راغلو دوستانو که چیرې ستاسو په ټلیفون کې ایمیل نه وي خلاص نو تاسو ته دغه ایس چې دی دا نه راوړي. دا اوس ما یو ایمیل پکې خلاص کړی دی چې د هغې ایمیل د نوم په لومړي سر کې ایس دی. که چیرې تاسې ونه لرئ بیا تاسو ته نه راځي نو پر دې ځای باندې به کلیک ووهئ. دلته به لاندې لیکلي اډ ان ادر اکاونټ، تاسو به دوستانو پر دغه باندې کلیک ووهئ. تاسو وینئ اډ ان ادر اکاونټ. کله چې مو دلته کلیک ووهئ د هغه څخه وروسته به ګوګل انتخاب کړئ، ځکه چې موږ او تاسې جمیل د ګوګل جمیل غواړو. دلته به خپل د ټلیفون پاسورډ ورته ورکړئ. که چیرې ستاسو ټلیفون پاسورډ درلودی له هغه څخه وروسته به تاسو ته د جمیل رسمي سایټ خلاص شي. تاسې به ورته دلته دوستانو تاسو وګورئ، که چیرې مخکې تاسې یو ایمیل ولرئ هغه په دې ځای کې ورکولی شئ، هغه ایمیل ورکړئ، بیا وروسته پاسورډ درڅخه غواړي چې خلاصه کړئ. او که چیرې وغواړئ چې نوی اکاونټ جوړ کړئ نو دغه ځای کریټ اکاونټ چې دی دا به ووهئ. دلته اوس دوه اپشن یې راوړل، یو د بزنس لپاره یو د مای سیلف لپاره. موږ خپل د ځان لپاره غواړو نو فار مای سیلف انتخاب کړو. له هغه څخه وروسته به دلته تاسې مکمل تاسو ته به دا سایټ خلاص شي چې تاسې په کوم نامه غواړئ چې ایمیل جوړ شي، ځکه چې هر ایمیل ځان ته یو نوم لري. مثلا زه خپل نوم ورکوم، زه وایم چې نوم دې سمیع الله تخلص، هم تاسې خپل تخلص ورته ورکړئ الکوزی. دغه څخه وروسته بیا نیکسټ کومه. دلته دوستانو ستاسو څخه د زیږېدلو نیټه غواړي، تاسو به دا خپل د زیږېدلو نیټه ښه دقیقه ورته ورکړئ، ځکه چې دا که چیرې بیا ستاسو ایمیل ورک شي یا پاسورډ څخه هېر شي دا شیان ستاسو سره مرسته کوي چې بیرته پیدا شي. دلته به خپل جنسیت غوره کوئ، که مثلا نارینه یا ښځینه هغه بیا په تاسې پورې اړه لري. له هغه څخه وروسته به د نیکسټ کلیک ووهئ. دلته دوستانو تاسو وینئ په سر کې دوه دانې ایمیل خلاص وله او لاندې لیکلي دي کریټ یور اون جمیل ادرس. که چیرې تاسو غواړئ چې خپل په خوښه یو جمیل ادرس جوړ کړئ نو دلته تاسو ورته هغه نوم ورکړئ. خو یو شی د ستاسې هیر نه وي دوستانو، ځینې دا یوزر نیم دلته دغه ځای کې چې راځي دا په دغه نامه چې یو بل وخت په ایمیل جوړ شوی نو موږ نشو کولی چې بیا په هغه نامه باندې ایمیل جوړ کړو. مثلا اوس یو وخت ما د سمیع په نامه باندې سمیع@gmail.com ما ایمیل جوړ کړی و. که زه اوس مثلا ورکړم سمیع@gmail.com دا وایي تاسې په دغه نامه باندې یو بل وخت دا دلته ایمیل جوړ شوی دی نو تاسې نشئ کولی چې دوباره بیا ایمیل جوړ کړئ. نو زه وایم چې مثلا دغه لوډ چې دی راوړی دغه یوه دانه زما صحیح دی، زه به نیکسټ ووهم. له هغه څخه وروسته به دلته تاسو ورته دوستانو پاسورډ ورته غوره کړئ چې هر رقم پاسورډ تاسو ورکوئ، خو پاسورډ کوشش وکړئ چې توري حرفونه او سمبولونه وي. لکه مثلا زه اوس داسې یو پاسورډ ورکوم، هم توري هم حرف هم سمبول. کنفرم کې به هم همدغه پاسورډ تکرار کړئ، دغه پاسورډ به ورته ورکړئ، توري سمبولونه او عددونه. له هغه څخه وروسته به نیکسټ کوئ. تاسو دا دې ولیدل دوستانو ایمیل جوړ شو، بیا به نیکسټ ووهئ چې خلاص شي ستاسې په ټلیفون کې. په اخر کې دغه خطونه چې راوړل دا معنا لري چې دوی خپل هغه پرایوسي تاسو ته وویله چې مثلا موږ په دغه پالیسۍ باندې مخ ته ځو د ایمیل. موږ په اخر کې ورته وایي چې آی اګري، یعنې زه ورسره موافق یم د دې پالیسۍ سره. کله چې مو دا خلاص کړل نو ملګرو ستاسو ایمیل به جوړ شي. دا دی
دلته چې وګورئ دا د ایمیلو په ځای کې به دلته تاسو ته راغلی دا د وګورئ دوستانو اضافه شو دغه اخري ایمیل دی سمیولال کوزی 344@gmail.com کو غواړئ چې دلته داخل شئ ساین ان شئ نو فقط یو کلیک باندې ووهئ تاسو متمادل داخلي کله چې ملګرو ایمیل جوړ کړئ دغه څخه وروسته به راسئ یوټیوب ته یوټیوب به خلاص کړئ دا یوټیوب دی کله چې یوټیوب خلاص و تاسو به ورته خپل ایمیل ورکړئ مثلا هر ایمیل او پاسورډ چې و هغه چې ورته ورکړئ بیا تاسو کولی شئ چې چینل سبسکرایب کړئ اوس دغه یوټیوب چې دی ما په یو ایمیل خلاص کړی دی دلته دغه چې معلومیږي دغه شین ځای دغه اس چې لیکلی دی یعنې ما په یو ایمیل خلاص کړی دی چې هغه د ایمیل په اول سر کې اس دی نو که چیرې تاسو نه یې خلاص کړی نو تاسو ته بیا دا شی نه راوړي دلته د یو انسان علامه راوړي نو دلته به تاسو کلیک باندې ووهئ دغه څخه وروسته به دلته اوس ما دا دلته چې زه یم په دغه یوټیوب کې زه په یو ایمیل ادرس باندې ما دا یوټیوب خلاص کړی دی خو که چیرې تاسو نه خلاص کړی تاسو ته ساین ان مستقیمه راوړي یعنې هلته تاسو خپل پاسورډ او ایمیل ورته ورکړئ اوس دلته ګورئ دوستانو زه چې کوم ایمیلونه لرم هغه دا ټول هلته چې ما په جمیل کې خلاص کړه دلته متماد خلاصیږي خو که چیرې تاسو نوي یاست نو دغه د جمع علامه چې ده دا د جمع علامه به ووهئ تاسې خپل د ټلیفون پاسورډ به ورته ورکړئ دلته اوس دوستانو تاسو کولی شئ چې خپل ایمیل ورته ورکړئ هر ایمیل چې دی ایمیل ورکړئ نیکسټ کوئ دی بیا پاسورډ څخه غواړئ کله چې هغه م ورته ورکړئ نو بیا تاسې یوټیوب ته ساین ان شوي یاست کله چې دوستانو یوټیوب ته تاسو ساین ان شئ نو بیا کولی شئ چې د یو چا چینل چې دی هغه بیا په اسانۍ سره سبسکرایب کړئ مثلا زه دغه چینل اوس سبسکرایب کوم افغان موزیک ټي وي دلته به داسې کلیک باندې ووهم پر چینل باندې دلته تاسو وینئ دوستانو چینل ماته رالی دغه دی افغان موزیک ټي وي اوس په دا بغل کې دغه په سره خط چې لیکلی دی سبسکرایب دغه سبسکرایب دی نو دا چې تاسو ووهئ دا رقم دا دی ګورئ دوستانو سبسکرایب شو که چیرې هغه د بیل بټن هم ورسره ووهئ بیا که چیرې دی هره ویډیو پورته کړي تاسو ته یو خبرتیا راځي چې دغه نفر ویډیو پورته کړل او که فقط سبسکرایب کړئ نو دا معنا لري چې کله دا نفر ویډیوګانې پورته کوي تاسو کولی شئ چې دغه نفر مکملې ویډیوګانې په یوټیوب کې ووینئ مننه دوستانو هیله ده چې تاسو به هم پوه شوي یاست او که چیرې مشکل وي یا کوم ځای پوه شوي نه یاست نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ تاسو ته به انشاءالله جواب درکړو